که زه د یو لسګون په اندازه توانایي د دې لرم چې د یو فقیر هیوادوال سره مرسته وکړم، باید پکې دریغ ونه کړم، باید ورسره مرسته وکړم. نو ځکه دا میاشت جناب کمال صاحب د انفاق میاشت ده او دا میاشت د سولې میاشت ده. که څوک چا سره کوم ستونزې لري، مشکلات لري، خبر ورسره نه کوي، خفه ده ورنه، باید چې دا د یو بل سره سوله وکړي. ګورې جناب کمال صاحب دا صراحتا د نبي علیه صلات وسلام په حدیث کې راغلی دي چې څوک یو روژهدار انسان ته کنځاوي کوي، دا به ورته ووایي چې انا رجل صایم او کما قال علیه السلام، زه یو روژه لرونکی انسان یم، زه روژه یم، په خوله کې مې روژه ده او زه نه غواړم چې تا ته کنځا یا بد خبره یا تهمت یا غیبت دا وکړم. زموږ تاسو ډېری هیوادوال په ژبه روژه وي خو په خولو کې هر شي ورنه راوځي. دا باید ونه کړو. او همدارنګه جناب کمال صاحب د میاشت چې دی د عفو او د بښنې میاشت دی، باید چې یو بل سره عفو وکړو. څوک د چا نه خفه دي، څوک چې چا باندې چا نه خفه ده او چا باندې ظلم کړی دي، باید ټول د الله دپاره وبخو. ولې الله پاک په دې میاشت کې جناب کمال صاحب خپل هغه بندګان چې خدای ما کړه د دوزخ مستحق پیژندل سوي دي، دونه ګناوې کړي دي چې جزا یې دغه دی چې باید یو ځل د دوزخ عذاب وویني. خو چې کله دغه انسان روژې مبارک میاشت را رسیږي او د روژې مبارک میاشت کې ژوندي پاتې کېږي، لمونځ اودس روژې ښه کارونه کوي، الله پاک دغه رقم خلق د عذاب یې باید وژغوري. نو باید که زمونږ په حق له څوک کمی کړي دي، نقصانات یې کړي دي، تیرې کړي دي، باید د روژې مبارک میاشت په برکت چې الله تعالی څونه لوی ذات دی هغه چې خپل بندګان بخي، نو زه تا څه شی چې یو بل ورور او خور او خویند او موندي چې موږ تاسو په حق له کمی او کاستی کړي دي دی ونه بخو، باید وبخو. الله نبی علیه السلام وایي ارحموا من فی الارض، ارحموا علی من فی الارض حتی یرحمکم من فی السماء.